دا زمونږ عقاید دي او دا په وینا کوو جار په جقه باندې کوو که څوک خفه کېږي د خفه کېدو والا پکې څوک نشته انشاءالله دا مې یقین دی ښه خو هسې له پښتو متل دی نو ویو به نو وایي که څوک خفه کېږي که څوک خوشحالېږي نو خوشحاله شي او چې څوک خفه کېږي نو خدای دې هغه ځای کې خفه کړي چې کوم ځای کې دوه ګوټه اوبه ني هغه ځای کې نه الله خفه کړه چې ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدحه خفه کېږې ته زما د محبوب په عشق خفه کېږې ته زما د محبوب په وصف خفه کېږې ته زما د محبوب په قصیده خفه کېږې ته زما د محبوب په نعت باندې خفه کېږې ته زما د محبوب د حسن او د جمال په تذکره باندې خفه کېږې هغه ځای کې د خدای غرق که چې کوم ځای کې اوبه نه وي او هغه ځای کې د کم غرق شه چې کوم ځای کې د خیر درک نه لګي دا جهان دا د عاشقانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عاشق په انشاءالله په دې جهان کې هم کامیاب وي خو د چا عاشق و خولې خوځوې ستاسو د دې دنیاوي معشوقانو معشوقو عاشقان نه یادوم ګورې د چا عاشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق عاشق محمدی صلی الله علیه وسلم عاشق رسول صلی الله علیه وسلم چې په زړه کې تړپ درد عشق او محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي مونږ د داسې عاشقانو غلامان یو دغه طریقه زموږ د اکابرینو ده او د اکابرینو دیوبند راغلی زموږ اکابرینو کې یو کس دی زموږ اکابرین هر یو ته چې ګورې نو د پارسۍ یو متل دی هر ګلې لا رنګ بوی دی ګرس هر یو ته چې ګورې نو په مثل د ګلاب په مثل د باغ دی په باغ کې هر قسمه ګلونه راغلي اوس که تاسو بالفرض پرې پېښور کې چېرته د ګلونو مقابله وي او ټول پکې د ګلاب ګل وي نو خوند نه کوي ګورې ښه که ټول پکې د چمبیلي ګلان وي نو خوند نه کوي ګورې ښه که ټول پکې ګل داودي نو خوند نه کوي ګل ګلاب او دغه شانتې باغ علی خوند کوي چې په دې کې قسم قسم ګلان وي صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قسم قسم ګلان راغلي او تعلق یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ اکابرین دغه شانتې دي په چا کې جلال دی خو په چا کې جمال دی ګورې ښه چا کې جلال دی مونږ منو چې چا کې جلال دی مونږ منو چې حضرت تانوي رحم الله کې جلال دی و مونږ دا منو چې حضرت نانوتي رحم الله او حضرت گنگوهي رحم الله کې جمال هم دی ګورې مونږ دا منو چې زمونږ اکابرین الحمدلله د علم او د ظاهر د علومو بادشاهان تیر شوي دي په دې حالاتو کې په دې زمانه کې د امام العصر حضرت کشمیری د علوم غونتې سړی دی ماته نور خلک وښیي مونږ په چا نه ردونه کوو نه د چا سپکوالي بیانو هر څوک مونږ ته خو مزېدار ښکاري خو دعوه کوو چې زمونږ د اکابرینو په شانتې اکابرین نشته ما ته په علم د ظاهر کې د حضرت انور شاه کشمیری رحم الله په مثل سړی د علومو څوک وښیي او ما ته په علم د باطن کې د خانقاه تانباون په شانتې کسان هم وښیي او ما ته په علم د باطن کې د حضرت رایفوري رحم الله غوندې اولیاء الله هم وښیي دا اولیاء الله د علم او د ظاهر خلق دا زمونږ راغی زمونږ اکابرینو کې یو ډېر لوی ولي